د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د مستوفي بازار سړک د جوړېدو کار پیل شو. مسؤلین وایي دا سړک له کابل کندهار لوی لارې نیولې بیا د اندړ ولسوالۍ تر مستوفي بازار پورې په اساسي ډول جوړیږي چې په جوړېدو یې نږدې 38 میلیون افغانۍ لګښت راځي. سرک بازار مستوفی الى شورای عمومی کابل قندهار رسما افتتاح شد. این سرک حدود 3.2 کیلومتر طول داره که به ارزش حدود 37 میلیون افغانی از طرف وزارت فواید عامه قرارداد شده. امروز عملا کار شروع شد. انشالله کار این سرک در مدت 2.5 ماه یعنی قبل از رسیدن فصل سرما تکمیل خواهد شد و به بهرهبرداری سپرده خواهد شد. بل لور ته د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکي خوښ دي او وایي د دغه سړک په جوړېدو سره به دوی ته په ترانسپورتي برخه کې لوی اسانتیا رامنځته شي. نه تنها چې په دې سړک سره به یوازې مدرسه او سړک سره وصل شي، په دې په زرګونو انسانان خلق له دې مستفیدیږي، هغه د سړک ته لاسرسی پیدا کوي ځکه تر دې مدرسې پورې شاته د اندړو ولسونه پراته دي او خلق پراته دي. زه مې دلته به سیلابونه راوتو، دا لاره به تخریبېدله، د خلکو د رفت آمد لپاره یقیني زیات مشکل و. اوس د دې سړک د جوړېدو په اساس ډېر د احساس د خوشحالۍ لرو، حتی دومره احساس د خوشحالۍ لرو چې تقریبا بیانولی نه سو. د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اسلامي امارت په واکمنېدو یې ژوند ارام شوی، خو له اسلامي امارت څخه غواړي چې د تعلیم او بیا رغونې برخه کې ورته لا زیاته پاملرنه وکړي.